السلام علیکم ډیر سټوډنټس نن چې کوم زموږ د کلاس ټاپک دی نن به مونږ سمپل د فوټوشاپ انټرفیس ډیسکس کوو دا زموږ د کورس فرست کلاس دی په دې کې به مونږ نن سمپل د فوټوشاپ چې کوم ټولز دی کوم انټرفیس دی هغه به ډیټیل سره ډیسکس کوو چې کله مونږ فوټوشاپ انسټال کوو نو زمونږ چې کوم د انټرفیس دی نو داسې طریقې سره شو کېږي سمپل دا موږ سره نه وي ام ټي وي بای ډیفالت دا به ام ټي موږ سره دا زموږ چې کوم پریویس پروجیکټس وي هغه ټول موږ سره دلته نه کېږي شو کېږي را سره دلته تاسو ګورئ دلته لیکلي دی ویلکم ټو فوټوشاپ یې لیکلی صحیح شو بل دې ځای کې موږ سره دلته دا هوم راغلی دغه شانتې یو فایل موږ کریټ کوو دا موږ سره ډفرنټ آپشنز دي فرست موږ شروع اچو د څه نه د دې ځای نه دلته تاسو ګورئ دا کلوز بټن د موږ سره دغه شانتې دا میکسیمایز بټن دا را سره مینیمایز بټن د صحیح شو د همغه شان انټرفیس کې موږ سره دا ټیبز وغیره راغلي صحیح شو دې ځای کې تاسو ګورئ دلته لیکلي ویلکم ټو فوټوشاپ صحیح شو بل دلته موږ سره دا ویو آپشنز دي ویو آپشنز موږ ګورو که دلته موږ ټایټل سایډ والا شو کول غواړو نو دا داسې موږ سره ټایټل کې به شو کېږي خو که نه موږ وایو چې داسې تمنیل ویو ګورو نو موږ سره به دا داسې میکسیمایز ټایپ کې شو کېږي بیا دلته آپشن دی فلټر ریسنټ فایل مطلب دا زه پکې څه ډیټا ګورم فور ایگزامپل زه یم چې ما سره کوم دا شیپس لا امیجز لا ما سره کوم پروجیکټس دی کې زه 1 نمبر ما چې کوم دی هغه شو کوم نو 1 نمبر به راځي سیم ایز اټ از زه نوم سرچ کول غواړم لایک order دلته order به راځي ورته وګوره صحیح شو که نه نو دلته نه تاسو دا ډیټا په دې کې څه کولی شئ فلټر کولی شئ صحیح شو سیم ایز اټ از بیا دلته موږ راشو دې ځای کې دا خو لایک موږ سره سورټ ته وګورو یو سورټ کې موږ سره راغلی دی چې نیم وایز سورټ زه کوم نو نیم کې اے بي سی نه به دې سټارټ کېږي که دغه شان دی زه سایز اهلم داسې به کېږي کاین ټایپ کې اهلو داسې به موږ سره شو مطلب دا دی چې موږ په کم ټایپ باندې دا ډیټا سورټ کوو نو دلته نه څه کولی شو سورټ کولی شو کلیر دی بیا نیکسټ موږ دلته وګورو موږ سره راغلی دلته هوم د هوم نه لاندې لیکلي کریټ نیو او بل را سره راغلی دی هغې ته وایو اوپن صحیح شو که زه سمپل دی کریټ نیو باندې کلیک کما کلیک کو په کریټ نیو باندې نو دلته په انټرفیس کې موږ سره دلته نیو ډاکومنټ یو بله وینډو اوپن شي په دې کې لیکلی دي موږ سره یور ریسنټ آیټمز ما سره چې کوم ریسنټلی آیټمز ما یوز کړي هغه به ما سره شو کېږي صحیح شو ګوره تاسو چې کله فوټوشاپ انسټال کې نو دا به موږ سره نارملی په کم فارم کې وي بالکل ایم ټي وي را سره ریسنټ فایلز به پکې موږ سره ایم ټي وي چې کوم فایل مونږ سیو کړی دی د هغې چې کوم انټرفیس لا د هغې چې کوم سټرکچر دی هغه مونږ سره دلته شو کېږي بل مونږ فوټو ټایپ ورکو لایک ډیفالت فوټوشاپ سایز مونږ له دا راکوي لینډسکیپ ټایپ اخلو صحیح شو دا مونږ سره ډفرنټ فارمیټس دی چې کوم فارمیټ باندې مونږ څه کوو ورکو نو هغه ما سره دلته څه کېږي شو کېږي به را سره دغه شانتې که زه پرنټ ټایپ پیجز اهلم نو دا موږ سره پرنټ ټایپ دی دغه شانتې آرټ السټریشن دی د ویب ډیولپمنټ دپاره موږ سره پیجز دي موبایل ډیولپمنټ چې کوم سکرین دی د هغې لپاره کوم پیجز لا موږ وایو چې کوم ما سره ډیزاینز دي هغه موږ سره دا دي صحیح شو آرټ بورډ چې زمونږ کوم راغلی وي هغه دا ډیفاینډ کوي فلم اینډ ویډیو دپاره دا ګورې دا ټول موږ سره سایزز دي صحیح شو ډفرنټ ټایپ اف سایزز دا ما سره راغلی دي بیا تاسو نیکسټ ګورئ دې سایډ ته موږ ګور لیکلی دي پریسیټ ډیټیلز پریسیټ ډیټیلز کې ما سره څه دي په دې ځای کې نارملی ګوره ها دلته موږ سره دا کانسیپټ د څه دی په دې کانسیپټ کې موږ سمپل وایو چې دا فوټوشاپ ما سره چې دا مطلب دا کم پیج راځي چې دا به ما سره کم ټایپ وي صحیح شو لایک موږ چې دې ویډ په څونه وي هایټ په څونه وي ریزولوشنز به څونه وي صحیح شو که نه نو دلته که زه راشم دلته د ریسنټ فایلز کې کلیک کو لینډسکیپ دی بای ډیفالټ ګوره دلته زما د پریسیټ ډیټیلز دا ورکړي دلته ما سره د پروجیکټ نیم وي لایک زه راغلم مولیکول اف پروجیکټ 1 صحیح شو جست څه مې واغوشتو پروجیکټ 1 مې واغوشتو صحیح شو اوس که د پروجیکټ 1 سره مونږ ګورو پروجیکټ 1 سره وګورو دلته نه موږ سره دا ویډ دی دا را سره هایټ دی نو ګوره که زه دلته نه ویډ ورکوم نو دلته نه موږ څه ورکولی شو ویډ والا ورکولی شو اوس دا به موږ ډیټیل سره بیا چې انچز کې لایک سنټیمیټرز کې هلو ملیمیټرز کې هلو پوینټس کې هلو که پیکسا کې هلو صحیح شو دلته نارملی مولیکولو فکسلز بیا په دې کې موږ سره دې نه علاوه دلته وګورو دا ما سره ویډ دی دا را سره هایټ شو بل موږ سره یو اورینټیشن یو را سره څه وي پورټریټ اورینټیشن دی دا را سره څه دی لینډسکیپ دی را سره دا زموږ آرټ بورډ والا آپشنز دی صحیح شو دلته موږ ګورو دا زموږ سمپل څه چې پکسلز لا انچز کې اهلي دلته نه موږ څه کولی شو هغه سلیکټ کولی شو
کلر موډ زمونږ چې کم دی RGB دی صحیح شو دا CMYK کلر موډ وي دغه شانتي موږ سره پرنټ د پاره ځان لوي RGB ریډ گرین بلو والے دا بای ډیفالت موږ سلیکټ پرې دو صحیح شو 8 بیٹ موږ سره به دا سوي دا بر سره سلیکټ وي بای ډیفالت چې کم دی بیک گراوند چې زمون کم دی هغه وایډ وي که زم زما دا بیک گراوند کم دلته دا راغلی وي کنه انټرفیس کې کدا ز بلیک اهلم بیک گراوند کلر چینج کوم را چینج کوم نو دلته نه چینج کو خدا بای ډیفالت موږ د قشان دی پرې دو چې کم ټایپ مطلب دا چې کله زموږ ضرورت راځي بیا به دلته نس کوو دا کوبه اوپن کوبه دلته تاسو لکشان ګورئ یو آپشن دلته لري د سرچ باندې کلیک وګوره د سرچ څه مطلب دی ما سره انټرنیټ هم واړی بل دی چې ما سره کم دلته سره راغلی وي آرډرز وغیرہ راغلی کنه هغه ز سرچ کوم نو هغه مونږ دلته نه سرچ کول شو ها اوس دی وخت انټرنیټ مونږ سره اپ ته خو دلته نورمالي تاسو سره چې کم څنګه دا فلټر کې د شانتي سرچینګ زدل ته کول شم ها دلته موږ ګورو لیکلې دی کریټ نیو سې لیکلې دی کریټ نیو که زه دی کریټ نیو باندې کلیک کوم بای ډیفالت ما لینډسکیپ واغسلو او دلته رالم کلیک مې کو کریټ باندې سماندې کریټ کې موږ ګورو نو دا زمونږه انټرفیس د سرالو د فوټوشاپ رالو صحیح شو دا زمونږه بیسیک وینډو دا سره غلې درا سره بیسیک وینډو را سره غلې دا اوس په دې بیسیک وینډو کې مونږ ګورو دا یو انټرفیس چې نورمالي مونږ سره څنګه فوټوشاپ مونږ اوپن کو دی په دغه طریقې سره شو کیږي مونږ سره سمپل تاسو دلته ګورو دا ما سره سمپل د فوټوشاپ انټرفیس راغلی صحیح شو دلته ګورو دا ما سره چې کوم دی دا منیوز دی ما سره فایل منیو دغه شان دی ایډیټ منیو دا به 1 بای 1 وایو ها بیسیک نه به دا مونږ سٹارټ کړو دغه ګورو دا ټول ما سره سدي منیوز راغلي دي ته مونږ وایو فینل صحیح شو پینل بار ورته وایو د سوایو پینل بار ورته وایو دا یو جما سره کم راغلی دی ته مونږ وایو پلیټس سو ورته وایو پلیټس ورته وایو صحیح شو یو دا پلیټس ته یو را سره دا پلیټ ته بل را سره دا پلیټس ته صحیح شو دی ته مونږ سمپل وایو آرټ بورډ لا چې زمون کوم ورک ایریا وی لا ورک سپیس ایریا چې زما کوم راغلی وي هغه ته مونږ سمپل دا وایو مطلب دا چې دا زمونږ ورک سپیس ته صحیح شو په دې کې مونږ ډیزاینینګ کو صحیح شو دی ته مونږ وایو ټول بار سو ورته وایو ټول بار ورته وایو دا ما سره نارمل یو ټول بار دی اوس په دې ټول بار باندې مونږ کلیک کوو دا ټول بار به مونږ په ویډیوز کې 1 بای 1 ډیسکس کوو په دې بیا مونږ دا ټول به کمباین یوز کوو په دې مونږ پروجیکټس کوو او سمپل ما سره دا انټرفیس د سره د ټول بار زم چې دې ته مونږ سمپل وایو ټول بار صحیح شو کنه دی باندې کلیک کو دا ځان له ټول ایز ا هول دی ته مونږ سمپل سوایو ټول بار ورته وایو صحیح شو نو دا سمپل مونږ سره سره د فوټوشاپ انټرفیس راغلی صحیح شو نیکسٹ کلاسز کې به مونږ د دې ورک سپیس ډیسکس کو ورک سپیس صحیح شو ورک سپیس سره سره په دې باندې مونږ پریکټیکلی کار کو صحیح شو 1 بای 1 په دې کې مونږ دا ټولز وایو صحیح شو بل دا زمونږ چې کوم دا پینلز وغیرہ دا به مونږ 1 بای 1 ټول ډیټیلز را ډیسکس کو کلیر دی نو دا سمپل کانسپټ ما سره د سری د فوټوشاپ د انټرفیس دی ټیک تا بل زما سایډ نه تاسو ته یو هملی ریکویسٹ کایندلی که تاسو زمونږ دا چینل نی سبسکرایب کړی دا تاسو سبسکرایب کې را روان چې زمونږ کم لیکچرز چې داغي نوټیفیکیشن تاسو د ټولو نه مخکې ملاويږي ټیک تا نو دا سمپل کانسپټ ما سره د سری د فوټوشاپ انټرفیس دی ان شاء الله په نیکسٹ کلاس کې بیا مونږه د دې نیکسٹ ټاپک کو والسلام